یوه ورځ فرعون خپلو درباریانو ته وویل ما پرېږدئ زه موسی وژنم او دی د خپل پروردګار ته غږ کړي زه ویرېږم چې دی به ستاسې دین بدل کړي یا به په هیواد کې فساد راولاړ کړي موسی وویل ما خو د هر هغه متکبر په مقابل کې چې د حساب پر ورځ ایمان نه لري خپل پروردګار او ستاسې پروردګار ته پناه وروړې ده په دې وخت کې له آل فرعون څخه یو مؤمن سړی چې خپل ایمان یې پټ کړی و غږ وکړ تاسې یو سړی صرف په دې اساس وژنئ چې هغه وایي زما پروردګار الله دی په داسې حال کې چې هغه ستاسې د پروردګار لخوا تاسې ته له معجزو سره راغلی که هغه دروغجن وي نو د هغه دروغ به پخپله پر همغه ور واوړي خو که هغه ریښتونی وي نو د کومو هولناکو نتیجو نه چې هغه تاسې ویروي له هغو نه خو به یو څه پر تاسې ارومرو راشي الله داسې یو چاته هدایت نه کوي چې له حده تیریدونکی او ډیر دروغجن وي ای زما قومه نن له تاسې سره پاچاهي ده او په ځمکه کې تاسې برلاسي خو که د خدای عذاب پر موږ راغی نو بیا څوک دی چې له موږ سره مرسته وکړی شي فرعون وویل زه خو تاسې ته همغه رایه درکوم چې ماته مناسبه ښکاریږي او زه د همغې لارې په لوري تاسې ته لارښوونه کوم چې سمه ده هغه سړي چې ایمان یې راوړی ویې ویل ای زما قومه زه ویرېږم چې نه چیرته پر تاسې هغه ورځ راسي چې له دې نه مخکې په ډېرو ډلو باندې راغلې ده لکه څنګه ورځ چې د نوح پر قوم او عادیانو او سمودیانو او له هغو نه وروسته قومونو باندې راغلې وه او حقیقت دا دی چې الله پر خپلو بندګانو د ظلم هیڅ اراده نه لري ای قومه زه ویرېږم چې نه چیرته پر تاسې د فریاد او سرټکونې ورځ راشي هغه وخت چې تاسې یو بل ته غږ وکړئ او په تیښته تیښته وګرځئ مګر په هغه وخت کې به له الله نه څوک ژغورونکی نه وي رښتیا دا ده چې الله چې څوک ګمراه کړي هغه ته بیا هیڅ څوک لارښوونکی نه وي